یاره داجي غوښه دې راباندې 50 ځایه سې کړل ته اوس په دې دونه غوښه کیسو شل توپنې مې دې جوړې کړې زویا هغه غوښې څه حساب کتاب وشو داجي دا څه غوښه خو بس ختمه شوه که نه څنګه ختمه شوله تا ته خو ما ویلي چې حصه حصه یې کړه که نه و داجي خو مې بیله کې حصه حصه مې کړه خو هغه د بل اختر هغه سټاک چې تا فرج کې جمع کړی ویم هغه ختمه شوه زویا سخت کال دا غوښه ډېره زر ختمه نه شوه داجي خو بل کال دې قرباني وکړو لږه لږه دې ګاونډیانو له ورکړو باقي نه دې فرج ډک کړو بس یو کال یې کار وکړو نور څو کې موږ له خو دې باقي پنډیسایټ یې کړې یو د پنډیسایټ اپریشن یې کړو دا ستا د دې غوښې په وجه باندې اوس مې له چې کوم اډر در کړی و نو هغې نه یې دا وازګې او هډوکي ویستل او داجي د هغې نه مې سره غوښه بېله کړې څنګه چې راته ته وې او هډوکي او چیمړې مې ترې بېلې کړي خو دا راته ووایي چې هډوکي او چیمړې لړه کړم که څه وکړم پې زویا دا سره غوښه تې نه ځان له په فرج کې کېده او دا چیمړې او هډوکي دا ګاونډیانو له ورکړه داجي دې ته خو قرباني نه وایي که نه چې دا سره غوښه ته ځان له سنبالې او هډوکي او چیمړې بل چا له ورکړې شیرافضل مامان هغه بل ځلم زموږ په غوښه باندې غاښونه وتي تاسو پکې دا هډوکي را کړو بیا هم بدنامې که نه ورشه بچې چا ورډه چېرته غوښه به غواړي خو هغه چیمړې او هډوکي ورکړه مړه داجي خدای ته وګوره دا قرباني څه ته وایي چیمړې او هډوکي ولې ورکوو لکه سره غوښه به ورکړو که نه چې دونه راغلې دی اسه ورشه دا اول خو یې وګوره که نه داجي ډوب والې او ته به ورته ویې ما ته پته ولګېد دقسې وایي چې دا ولې وګوره نو بیا به وروسته غوښې سره کاږو یو ګنټه شو چې ور مې ورته والې دی اوسه پورې رونوتل پته نه دی چې څنګه چل دی ورګه دا ورته دوباره بیا وامه یا لکه دا څه کې او په خیر راځي صاحب ته ستړی به شي خیر علي څنګه اختر مبارک شه تاسو مبارک شه عبارتونه قرباني څه مبارک شه څنګه چل یو ګنټه تیر کړی ور مې کله والي پنځه چې په بلیسار کې پراته کو څنګه چې بس داجي مې نصیحت مسیحت یې راته کو ها دا خو خبره ده هلکه د مشرانو خبره مني د پلار خبره منا ټیک تاجي صاحب او که قرباني دې کړې غوښه دې راوړي که نه بل چېرته غریب سړي له ورکه مونږ خو قرباني کړې ده ها خدای تعالی نیکبخته چې ما قرباني کړو تا پسې به راتلم زه خو تا پسې راغلم چې غوښه راله راکړې یاره صاحبه څو شپې خو یې داسې لګوري ته به یې ګینې پایلټ یې ما یې ګین چې ته دفتر نه رالې او ته اوس مونږ نه غوښه غواړې اورګه زه ګورم ښه روکاږم ته ده تکړه شه ښه نور کورونه مې راته پاتې د هغوی نه مې غوښه رالمه داجي هغه د وابډې والا منصورې دی غوښه غواړي څوکم هغه سرې نه ورکم که هغه ډوکي ورکم څوکم د وابډې والا باندې خو زما اوبه هم نه پیرزو کېږي او ته ما ته وایې چې غوښه ورکړه وځه وای داجي دا څه کې ښه ټیک ته که رانه داسې نو ته غزار څه لګې داجي یاره حاجي صاحب غوښه خو ختمه شوې ده که نه ته بجلیانو هم داسې حال دي نو ګاونډ کې ورکړې وه بس لږه شانیسه پاتې وه هغه هم داجي بس خور کرې لېږلې ده اوس والله نه وه ګیندله به مې رېستې وه دا خو قرباني شوه تاسو بیا غوښه ختمه کړه دا څنګه چل دی حاجي صاحبو ما له الله دا نه سخي پلار راکړی دی چې څنګه قرباني وشوه هغه هډوکي او چیمړې یې بېلې کړې ما ته وایي دا بس ویلړه که چېرته سپي مې بیا وخوري که نه پیشوګان بیا وخوري او سره غوښه یې چټ پټ په دې ګاونډ کې ایښوله والله که مونږ کره یو تیکه هم شته ګیندله به مې رېستې وه ټیک ته ده تاسو خاص هم غوښه رانه کړه خو داسې کار وکړه ما ته دې ګاونډ کې وکړه چې د نورو کورونو نه غوښه راغونډه کړم او زه تابعدار یم دې ټول ګاونډ کې هسه ګرځم زه خو سوال کې ماهر امراض یم السلام علیکم مراد خانه وعلیکم سلام څه دي وروره یاره مراد خانه داسې کار دی که نه دا وابډې والا راغلی دی او ما یې که تا خو قرباني کړې نو ما چې لږه غوښه وله روکاږې دا څنګه وابډې والا دی ولې دا قرباني نه ده کړې سر کړې وه خدای شته خو داسې کار وکړو یاره یو ترخه مې خیروستي وه خو چې څنګه ورته مونږ خپو ته پړې ور واچو شي وتښتېده مړه بس باګ یې وکړه لاړه وتښتېده بس بیا قرباني نوره بس ورکه شوه میښه نو بس غریب اوس دا غوښه ول راټولوي نو څه کې پوهېږې که نه یاره وروره موږ خو غوښه ډېره وختي ختمه کړې ګینې دلته به هم در کړې وې یاره مړه دروغ مه وایه تا دې ټول عمر کې چې تا غوښه نه ده خوړلې وګوره مخ ته غوښه اړو کړې نه ده راځه چې زه مړه بل چا نه یې لرالم ځای په مخ هم ښه دا ټیپ نه لاسې مه خرابوئ دا ترس هلیکاپټرو ته انجنې کې چې ټیم راله مه خرابوه راځه ده خو په خپله کاڼو ټرک وزګار کړ السلام علیکم فواد خانه یاره داسې کار دی وابډې والې لږه غوښه روکاږه را کوره یار وعلیکم سلام قیصریه وابډې والا یې راوستي ما ته پته ده او چیلې مې حلال کړې خو وابډې والا والله کې یې رانصیږي نه ورکوم یا لکه دا تاسو باندې خو په دنیا کې دا نذاب شروع دي څوک څه نه درکوي چې په آخرت کې بس تاسو سایلي وروره ښځه به ټیک ته ځه مې ورکوه ځه
یارو کې یو دوه خښتې راکړه یاره هغه چرګان له کوټڼۍ ساتو ما مړه بس بیا به له چرګواګي هم خیر درکم راشه ټرک باید لږ خالي کړی و که نه نو مړه د اختر دی مبارکې ورځې ته وګوره مونږ ته وی ټرک په دې راڅه خالي کړو زه ټرکونو له راغلی یم څه زه مړه ګرمي ده او بجلي هم نشته دی او نو بجلی خو خود نشته دی هغه وابډې ولې د قربانۍ غوښې پسې راغلو شیرو کورو کې م ګرځو چا م ورنه کړه بس هغه مې ورکړه چې بجلي بنده کړمه چې تاسو ته هم د فریجونو کې سقا کړم